سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته له یو نوي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو له ډېر وخته بعد زه ستاسو درانه حضور ته بیا هم یو ځل بیا راغلم. نو دوستانو یو نوي اپلیکیشن سره راغلی یم. ډېر خلک وایي چې مثال زموږ واتساپ کې د جلکۍ یا د جنۍ په اواز باندې څه رقم ته هغه جوړ کړو. مثال یو بل چاته وایس ریکارډ لیکو، مثال د جلکۍ په اواز نو څه رقم ته موږ کولی شو جوړ کړو. نو ډېر په اسانه توګه سره تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ یا مثال وغږیږئ. نو دوستانو دغه اپلیکیشن د تاسې وینئ. دا اپلیکیشن چې ده د وایس ایډیټور په نامه ده، په پلی سټور کې هم پیدا کېږي، خو زه به ډسکرپشن کې لینک ورکړم، تاسو په اسانۍ سره کولی شئ پیدا کړئ. نو دوستانو راځئ ویډیو نه لیټ کوو، نو راځئ ویډیو شروع کوو. اول دغه چې کله تاسو ډاونلوډ کړو د اپلیکیشن، نو تاسې اول د اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله مو خلاص کړو نو تاسو ته بیا دغه رقم ته یو صفحه راځي. بس تاسو کور دوستانو دلته کولی شئ که نه اوپن ان آډیو، تاسو آډیو په واسطه هم کولی شئ، وایس میسیج هم کولی شئ، او دغسې مثال دلته تاسو سیو کولی شئ. دلته چې دا وایس ریکارډینګ کولی شئ، چې مثال دلته تاسو وایس ریکارډینګ جوړ کړئ، بیرته یې کاپي کړئ، ویلېږئ په واتساپ کې یا په مسنجر کې، همداسې کولی شئ. په اسانۍ سره تاسو دا رقم ته ویډیو کار یا مثال وایس ریکارډونه جوړ کړئ. نو راځئ اول به تاسو مثال وایس میسیج جوړو که نه، نو بیا به تاسو د وایس هغه ته راسئ، دغه د وایس هغه ده، دغه ته به راسئ، د وایس ریکارډ به دغه کلیک کړئ. دا چې کله کلیک شي نو دا به تاسو اوپن کړئ، دغه دا معلومات هغه درته راځي، دغه به تاسو ایسته کړئ. نو تاسو کله دا ایسته کړو نو تاسو ته ګورئ ښه دوستان، تاسو له صفحې نه وځئ، تاسو ته مثال دغه رقم ته یو خلاصېږي د وایس ریکارډینګ، یو هغه درته خلاصېږي. نو تاسو چې کله واتساپ ته ځئ، واتساپ کې یو میسیج پرې ږدئ که نه، نو تاسو داسې مه کوئ چې مثال تاسو په د واتساپ هغه کوم وایس ریکارډر چې ده، مثال هغه کوم یو هغسې راځي دغه باندې تاسو مه کوئ، په دې باندې تاسو ریکارډ مه کوئ. تاسو راسئ په همدغه کلیک کړئ، همدغه باندې ریکارډ جوړ کړئ، یعنې وایس ریکارډ غږېدا مو وکړئ. نو په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې یو ځای څخه د جنکۍ په اواز باندې بل چاته خبرې وکړئ په ډېره ښه او کیفیت سره. نو تاسو به دا کلیک کړئ، نو دلته ګوره دوه دانې اپشن، درې څلور اپشن دي، دغه به تاسو د واتساپ وایس ریکارډ بیرته بند کړئ، یا سیو کړئ، یا ایډیټ کې راولئ، یا ډسکرایب یې کړئ. نو تاسو په ډېره اسانۍ سره کولی شئ چې وکړئ، له دې نه استفاده وکړئ. نو ډېره ښایسته اپلیکیشن ده، او دغه رقم ته مثال زه اوس راځم، دلته تاسو کولی شئ سیو یې هم کړئ، یو بل چاته یو نفر نه دو درې نفرو ته هم همدغې لیکلی شئ سیو یې کړئ. نو تاسو کولی شئ چې هغه یې کړئ. نو اوس راځو وایس ریکارډینګ ته. دا وایس ریکارډینګ چې کلیک کړو نو دلته به تاسو ورته وغږېږئ، وایس به ریکارډ کړئ، نو مثال سیو به یې کړئ. تاسو به اتومات بل چاته واتساپ دی، ایمو، هر شي باندې کولی شئ تاسو ولېږئ. نو دلته تاسو سیو کولی شئ. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده. مثال غواړئ چې دلته څه رقم ته رنګارنګ مثال نوي اوازونه د بل چا د اواز باندې هر رقم ته اواز تبدیل کړئ، نو تاسو دلته ډېر اسانۍ سره تبدیلولی شئ. اوس مثال دلته راځو، سلامونه دوستانو، نو دلته دا ګوره تاسو ویډیو چینجولی شئ. مثال دغه اواز جنکۍ هغه په باندې تبدیلو، نو دغه رقم ته تاسو کولی شئ چې هر رقم ته سلامونه دوستانو، خوب جو بخیر، خیرت ته قدرې ده. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه رقم ته وایس ریکارډینګ جوړ کړئ. نو دغه رقم ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.